اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د سوشل میډیا زموږ د پنځکوړه نیوز د پیج دلته کې زموږ سره ایډمن د تیمر د سچ نیوز د هغه رحمت الله سواتی صاحب موجود دی. الکترونیک پرنٹ میډیا ملګری هم موجود دي. خو کتونکو تاسو ته پته ده چې همیشه د پاره د دو پیجونو د کوزدیر دا اواز سات شي ویډیو د اواز تاسو ته د ولس در رسول دی. دور د سوشل میډیا دی را روان عمران خان دی بر دیرتا 2-3 ورځو کې داغه آمد ده تیاریان روان دي چونکه په سوشل میډیا باندې د پاکستان تحریک انصاف د هولنا د هغوی د ورکرانو د مینینا چې کوم د سوشل میډیا سره غي انکار ممکن نه دی. دا وخت ډیسټریکټ پریس کلب ته مرګري تا ملک جلات خان چې د سوشل میډیا د دنیا په موجوده وخت کې یو ډیر زیات اکټیو ورکر دی. هغه د دوی سره دلته کې موجود دي د پاکستان تحریک انصاف ضلعي قائدین هغه سره هم موجود دي. اندازه تاسو ردین لګولای شي چې د ملک جلات خان خپه یو لوی جلوس کې استقبال وشو دلته کې ډیسټریکټ پریس کلب مخې ته هغه راغله د میسج به تاسو ورکړي د ملګری بخپل تعارف مو کې ضلعي قائدین زموږ سره موجود دي. رو خپل تعارف را سره وکا. بسم الله الرحمن الرحیم. ز سید عالم شاه اور تانه خان ډیپټي جنرال سیکرټری پاکستان تحریک انصاف دیر لور و زمون سره جلات خان صاحب راغله دی او هغه چې کوم نه پیغام فرحان علي خان جی انفارمیشن سیکرټری ملکن ډیویژن فوکل پرسن هم ملکن ډیویژن او د بر دیر چې کوم د جمعې په ورځ باندې په 27 تاریخ باندې د پاکستان تحریک انصاف جلسه را نو د هغه ارګنایزر هم یو. ډیر مننه ملک جلات خان ته خوش آمدید وایو هر کله وایو. ډیر لوی ملګری را روان دي زموږ په پیج باندې لایو زموږ دا ویډیو هم ګر جلات خانه دی خو دې څنګه را پیښه وکړه خپل کاروبار دې پرېښی دی حساب کتاب د څه ارادې دي سړي جلسې له بځې ملګري به بوځي په زړه دې څه دي راته ووایه. یاره صاحب پړه مې دا دي که نه چې موږ دا پروګرام شروع کړی دا جلسه او خو دله به خان صاحب راځي نو زه دا عرض کوم چې موږ سره ټول خلک شرکت وکړي او زموږ د جلسه کامیاب شي او د جمعې ورځ د 27 تاریخ باندې جلسه ده نو موږ دا وایو که نه چې د ټولو ملګرو ته هم دا درخواست دی چې دا موږ سره شرکت وکړي زموږ د جلسه چې کوم دی دا کامیاب د بره دیر او د لاندې دیر او د بره دیر او د لاندې دیر خاص کر هلکانو ته ځوانانو ته خاص هلکانو ته ځوانانو ته مې دا درخواست دی چې دا موږ سره شرکت وکړي او زموږ دا جلسه چې کوم دی دا کامیاب. جلات خان دا راته ووایه چې نواز شریف خو لاړو او هغه جلسې جلوسونه به تاسو ویسته نو دا اوسنۍ جلسه سله کوئ نو دا خو کوو که نه نو دا خو زموږ باندې یوه خوشحالي راغلې ده دا خوشحالي به موږ خامخا کوو ځکه چې خان صاحب راځي که نه نو خدای شته چې زما خلکو سره روزانه جګړه دا چې د ده غیبت څوک کوي نو لکه ډز چې را باندې جلات خان څنګه دا غله به ختموئ که نه د پاکستان وی غلو وخوړو زه خو وایم که نه چې دا غله ختم شي نو زموږ ستاسې دا پاکه خاوره د پاکستان ورته ویل کېږي نو زما خان صاحب ته هم دا درخواست دی که نه چې دا غله ختم کړي نو موږ به وده وکړو چې غله پکې نو موږ وده نه شو کولی دا زموږ د خو پاکه خاوره په دې باندې د جماعت اسلامي ممبران د هغو حکومت دی نو تاسو ورته څنګه ورته د غلو خاوره وایي نو خبره دا ده چې دا پاکستان دی وروره په دې خبره اعتراض دا مه کوه چې موږ پاکستان کې اوسېږو او پاکستان کې موږ امن راولو موږ وایو چې د پاکستان کې پاکه خاوره ده او موږ پکې امن راولو. جلات خان دا راته وایي چې مریم نواز سره په ټلیفون باندې خبرې کولې که نه څه سوال جواب ورته تاوې دا څه خبره تر روانه وه ستا هغه ټلیفون د ډېر زیات مشهور شوی و څه پوره بحث دې اوسه کړی و دغه مریم نواز سره چې په ټلیفون باندې خبرې کول نواز شریف هغه لور
نو یاد دي که هیر شوي دي نو هغه مې یاد شوي دي یاد شوي مې دي هغې موږ ته وویل چې زموږ د پارټۍ ته راوړله که نه تا دې دعوت درکو یو ما ته ویل پلار نه مې قلار شه او د پارټۍ ته راوړله ما درې د غل لور یې نو موږ دا ویو که نه چې اوس موږ له اجازت په دې وجه راکوي که نه فرهاد علي خان صاحب میسج خپل راکا تاسو سره اکټیویټي سره من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټول ناول خو زه د میډیا د ملګرو ډیره زیاته شکریا ادا کوم خاص کر راتي مرګري پریس کلب ملګرو نن چې کوم دی نو مونږه واقعي چې کوم دی مونږه یو غټه جلسې طرف ته روان یو که تاسو کتلی چې په 24 سپتمبر باندې مونږه جلسه کړې او بغیر د عمران خان صاحب او جهانگیر ترین د پرویز خټک صاحب نه د هغې بنیادي وجه دا وه چې مونږ په بره دیر کې خول کې پاکستان تحریک انصاف یو قوت دی او که عمران خان صاحب راځي نو هغې لپاره خو ضروري خبره ده چې د ټولو پاټو خلک هم راځي ورکران هم راځي لکه څنګه چې نن د ملک جلات خان صاحب ما سره سره په ځای په ځای باندې خلکو استقبال وکړو نو عمران خان صاحب یو ستار دی او د عالمي دنیا چې کوم دی او بیا پاکستان چې کوم دی یو عالمي لیډر هم دی او د ملک هم چې کوم دی یو پسندیده شخصیت دی نو د هغې دپاره چې کوم دی موږ دا جلسه منعقد کړله او زما د بره دیر د لاندې دیر د ایسف د یوت ځوانانو ته او مشرانو ته او د دیر عوامو ته دا سپیشلی درخواست دی چې کومه جلسه زمونږ په 28 تاریخ باندې په 2 بجې د جمعې په ورځ په دیر سټیډیم کې دا هغې کې بھرپور طریقې سره شرکت وکړي او دا ثابته کوي چې دا بره دیر او لاندې دیر چې کوم دی دا چانل دی دا پاکستان تحریک انصاف دی سید علم شاه صاحب تاڼې خان هم راغلی دی ډېر اکټیو ورکر دی روز اول نه په منډو تړلو کې مشغول دی تاڼې خان خوش آمدید درته وایو د پریس کلب سره ستا بهترین روابط دي الکترونیک پرنټ او سوشل میډیا باندې اکټیو یې د کوزه دیر کارکونان به بره دیر ته څنګه ځي تیاری به څنګه د څو غاړو قافله به شرکت کوي او د دې جلسې بنیادی مقصد بنیادی ضرورت تاسو ولې محسوس کو بسم الله الرحمن الرحیم مدني صاحب او تاسو د پریس کلب د ټولو مرګرو زه ډیره زیاته شکریا ادا کوم مونږ دا تاسو سوال وکړو چې تاسو د جلسې دغه ولې محسوس کو نو مونږ صرف دغه خلکو ته دا خایو چې دوی وای مونږ د دینه مخکې یو جلسه کړله فرهاد علي خان ویل چې هغې ته بیا زموږ مشران هم راونه رسېده د څه دغه په وجه باندې تکلیفاتو په وجه باندې چې مسله راله په هغوی ته په لاره باندې مونږ دوی ته دا ښایو چې کوزه دیر د چا دی او بره دیر د چا دی دا به د پاکستان تحریک انصاف چې څومره ورکران دي کارکنان دي مینوال دي دا به په 27 تاریخ دا خبره ثابت کړي انشاءالله بل جلسې ته د تګ به زموږ دا پروګرام چې الحمدلله زموږ د هلکانو ټولو سره ګاډي شته او که بقایا د چا سره ګاډي نه وي نو هغې دپاره مونږ د ترانسپورټ چې کوم دی نو پروګرام کوو انشاءالله مدني صاحب او مونږ به کوز دیر هم د جلسې ته ځان رسو او بر دیر خو به ټوټلی راوځي خو مونږ به پوره قوت چې کوم دی دغه کسان ته خایو دا کم چې د لر او دیر او د بر دیر خبره کوي دوی ته مونږه په 27 تاریخ خایو چې دا کوز دیر او بر دیر د چا دی دا صرف او صرف د تاریخ ډېره مننه خوږو کتونکو جلات خان صاحب را سره دی دا هم د جلسې له راغلی مدني صاحب جی جلات خان صاحب زموږ سره را سره دی او دا هم د جلسې له په خصوصي توګه سره راغلی دی او دا زموږ د پاکستان تحریک انصاف د دې صوبې یو سټار دی خوږو کتونکو تاسو د جلات خان میسج هم واورېدو د فرهاد علي خان او د تاڼې خان د راتګ هم واورېدو راغلي دي پریس کلب ته کارکنان ورسره دي ښه په ګڼ تعداد کې ورسره کارکنان ورسره دي ګاډي هم راایستې دي دوی روان دي واړی ته اپر دیر ته به ځي او د جلسې تیاری د دوی روان دی دا تاسو کتلی شئ چې د دوی دا اکټیویټي لا دوامداره ده